د هر څه نه مرګ او آخرت چې دا انتهایی قریب دی. روزانه قبر ستا قبر آواز کوي یا ابن آدم، اے د آدم علیہ السلام بچیا، انی دار الوحشہ، زه د یری کورم ګورې، زه د یری کورم ځان سره د امن انتظام وکړه، زه د تیاری کورم، زه د خاورو کورم، زه د چنجو کورم، ځان له انتظام وکړه. او داسې خلک زما عزتمندو چې د هغوی سوچ او فکر هغه د آخرت وي. دا خبر ما تاسو ته کړې ده. حضور علیہ السلام سره صحابه کرام تشریف فرمو، نبی علیہ السلام مجلسو د حضور په مجلس کې بسی زمون خو مجلسونه ټول د غیبت او د دروغ د حضور مجلس باو، جنت به مخامخ او دوزخ به مخامخ او د صحابو د سترګو نه به اوښکې روانې وي. د حضور مجالس یو صحابي دی کور ته لاړه، مجلس ختم شو، کور ته لاړه، کور کې بیبي وه، بچی و، دی بیبي سره په ګپ شپ په خبرو شو، بچو سره کله یو بچی اله کله بل بچی، بچو سره مشغول شو، ګپ شپ او خنداګانې و. دلته په مجلس کې د حضور په مجلس کې چې کوم کیفیت و دا ختم شو، ماحول بدل شو. کور ته چې لاړه او دی بیبي سره او بچو سره په ګپ شپ کې دغه شو، ناګهانه سوچ ورغی یا دا ما باندې څه چلو شو. اوسه پورې خو چې د حضور په مجلس کې به ناست وم نو زمونږ د سترګو نه اوښکې به دی او داسې به وه لکه جنت او دوزخ چې مونږ ته مخامخ دي. کله به هم د الله نه امید پیدا شو، کله به هم یره پیدا شو. د ما باندې دا خو د منافق کار دی چې کله یو شان دی کله بل شان، دا خو منافقت دی، دا خو منافق دی. من ناګنې په خپل ځان باندې په خپله فتوا ولګوله، وی نافق حنظله، نافق حنظله، حنظله منافق شو. د صحابي حنظله نامه وی حنظله منافق شو، کو نه راووته او دقه الفاظ وی نافق حنظله، نافق حنظله، حنظله منافق شو. سیدنا ابو بکر صدیق سے مخ ورغی وی ما تقول یا حنظله، اته څه وی؟ وی ابا بکر نافق حنظله، ابو بکر حنظله منافق دی. خدای مکه دا ته څه وی؟ دا ولې ورته وی ابو بکر چې کوم کله موږ د حضور علیه السلام په مجلس کې ناست یو زموږ یو حالت وي، سترګو نه اوښکې بهیږي، بدن نه مړه چي، جنت او دوزخ داسې لکه موږ ته مخامخ. خو چې کله د حضور د مجلس نه بعضو کور ته لاړ شو نو بیا ښځې او بیبیانو سره او بچو سره مشغول شو، هغه کیفیت نه پاتې کېږي. ابو بکر صدیق صاحب ورته وی حنظله که چېرې په دې باندې منافقت دی نو بیا خو دمام دا کیفیت دی. د حضور په مجلس کې یو شان دی او د حضور د مجلس نه چې لاړ شو کور ته بیا کیفیت بدل شي. نو زه چې لاړ شو حضور علیه السلام ته، حضور علیه السلام نه دې باره کې تپوس وکړو، واړه راغله. حضور علیہ السلام تشریف فرما دے، حنظلہ وتو یا رسول اللہ نافق حنظلہ، د اللہ پیغمبر حنظلہ منافق شو. ما تقول لا تسوے خدای مکا ته خو منافق نه ته خو مسلمان څه وجه ده ولی د الله پیغمبر چې ستاسو په مجلس کې ناشو کیفیت یو یو چې کله کور ته لاړ شو کیفیت بدل شي. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي نه 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 حنظلہ دا منافقت نه دی، دا منافقت نه دی. او بیا ورته حضور علیہ السلام فرمایل قسم دی حنظله که چېرې ما سره په کیفیت کې یې تاسو، ما سره په کوم حالت کې تاسو یې او په دې وخت کې تاسو داسې حالت کې کور کې هم پاتې شوې نو بیا خو به تاسو سره په لارو په کوڅو کې فرشتې لاسونه ملاوئ، بیا خو به تاسو سره فرشتې مصافحې کوي. خو حنظله کله څنګه او کله څنګه، کله به یو حالت دی کله به بل حالت دی، دا منافقت نه دی. نو زما عزتمندو چې زما ستا سوچ او فکر هغه څه وي، من جعل همومه هما واحدا، کم انسان چې ټول فکرونه یو فکر ته جوړ کړ د آخرت فکر، کفاه الله هموم دنیا والآخره، الله به د دنیا او د آخرت ټول فکرونه سوچونه ختم کړي. دې وجه نه زما عزتمندو خپل سوچ او فکر، د خپل عمل د اصلاح فکر، د آخرت د تیارې سوچ، د قبر د تیارې سوچ،
چې زه قبر ته لاړ شم ما نه تپوس کوي رب دې څوک دی زه به رب نه پیژنم دین دې څه دی زه به دین نه پیژنم پیغمبر دې څوک دی زه به خپل پیغمبر نه پیژنم بے وسی من مات فقط قامت قیامته کم سړی مړ شو داغه قیامت شروع شو حساب کتاب شروع شو خپل عمل اصلاح